السلام علیکم آغاجي. وعلیکم سلام. دا څه پکې زوی؟ دا په اصل کې غماز غوښتي وو د شایسته خان دپاره. غماز غوښتي وو؟ بېلتونه زویه تا ولې تکلیف کوئ؟ خو موږ ته به دې ویلي وای. نه نه آغاجي په دې کې د تکلیف څه خبره ده؟ اخر شایسته خان زما دوست دی، زما هم څه حق جوړېږي د هغه د خدمت. حق څه نه ولرم زویه دغه بوزه او دا چرګه به یوسې د مېهمانخانې خواته یا دغه سړی خواته یوسې. مېهمانخانې ده بوزه؟ څنګه مو بوزه؟ ښه فلحال به فلان کې وتړم، بیا که ضرورت پیښ خیرات ووایه که نه. کښېنه زوی. نو څنګه حال دی؟ بس شکر دی د خدای حاضر ستاسو دعا دی. سلام علیکم. وعلیکم سلام. سلام دی ټول په خیر ټیک ټاک. تا ما نه پېژندې؟ اوهو ستړی مه شې، کښېنه. ما اورېدلی دی چې شایسته خان په مرګ پروت دی. دا دې نه کوي، دا څه وایي خوله دې په ځان ډکه سه. هلکه بېلتونه چای مې کړی دی ډېرې، چای نه کوم. ولاړ شه د چای زو پورته. شه ستاسې ابایي ادیره دلې دی که کیله کې دی؟ هلکه بېلتونه بلې بلې رالم حاجي څه خیر و؟ دا وینې؟ څوک؟ دا پیسې نه دی؟ او تا دې الله بچا راولي یاره، ته خو راسه جوړ په خیر. چیرې ظالمه خو درک دې نه تا څه ول شی خیرات دې په مزه ښه چک مهرباني. اشه خیر و څنګه راکته وتله یا؟ زه راغلی یم د شایسته خان پوښتنه له. د خانجي پوښتنه راغلی؟ بس درځه چې په اصل کې خبره داسې ده فیضي ورورو چې هغه موږ په هسپتال کې داخل کړی دی، هلته ورسته. ښه شه نو کوم واډ کې دی؟ واډ به نو نو مردخانې سره چې کوم واډ دی هلته یې ګوره. ښه دی شه مرګه پورې رسېدلی تقریبا. بس نو تر ما که پیسې میسې مې په کار دي نو دا بریف کیس ډک دی د پیسو. خدای پیسې مې ډک دی. زموږ پیسې دې په کار، خدای دې درکړي. ځه به مخه دې ښه شه. ځه بس سړی خطرناک دی، بیا بله ورځ راسه خامخا به راځې بچا. ښه دی په مخه دې شه، په مخه دې شه. دغه حال دی اوس نو څه به کوې؟ تا ته چا ورته دی دوی ورته راوغواړه. ولې؟ خو نو حالات دارنګه جوړ شول، اوس ما څه کړي وای؟ ته مجلس سره وکړې، زه به خانجي وګورم چې دغه د ګورم. خانجي اوبه څښې؟ اوبه درله راوړم؟ یا نن ډېر خاموش خاموش شکر دی ښه معلومېږي. خانجي ته وا زما دا تکلیف در باندې پیرزو شي، په څه وسولم څه وکړم؟ خیر زویه تی کره زه بیریږم. دا د ریبن خیال به دې کله له زړه وځي خانجي؟ دا خیال به مې له زړه یا مرګی باسي یا پرنګی. وایي چې غل نه اوړي مل دې واوړي. په اصل کې خانجي زه د دې کور بهتري غواړم. ګوره او ستا بهتري بیا زه غواړم. څنګه بهتري؟ ستا بهتري زه داسې غواړم چې تر دې د مخه زه له تا د باکسینګ بالش جوړ کړم. نو بهتره به دا وي چې ته خپله بستره په څټ کې کښېږدې او له دې کوره ورک سې. ځه چلو ولو. آرام وکړه، ته ستړی پرېږده پرېږده. اصل کې که دا جګړه زما او ستا وای خو خیر خیریت و، هېڅ مسله نه وه. دلته نورې کیسې سره خړې دي. څنګه؟ دا غماز نه دی، دا کوټګر دا ډېر لوی فراډي دی.
د ستا د علاج په بهانه تر اوسه 14,000 روپۍ لا غاجي اخیستې دي. 14,000 روپۍ؟ بله به درته وکړمه. ستا دوست نه دی دستګیر خان؟ هغه شپه چې ستا دماغ چې خراب شوی. نه ته چې ناجوړه وې په هغه شپه ما ورته کتل د شپې راپورته سو په رجسټر کې د 80,000 روپۍ پر ځای 2,80,000 روپۍ ولیکل. 2,80,000 روپۍ؟ ته دا وګوره چالوی مه وه. 80,000 روپۍ؟ خلافات کوي. چا درته ویلي چې ته نږدې شه ورته؟ اوس زما د عمل وخت شروع. اوس دې خوا دغه خانجي که دا کیسې ما خرابې کړې دي نو اوس به دا کیسې زه چې کوم. د علاج هم کول پکار دی. او ستا علاج به بیا زه کوم. هلو 17 دا یو نمبر خو راکړه. جی بیده اوسه. یاره غمازه ما ته دا د بېلتون ارادې هم ډېرې خطرناک ښکاري. دا انسي یو مصیبت راته جوړ کړي. دغه یې له موقع ده ځان شاټوه. څه چې په لاس درتلی خیر ځغله. دا به م د یو 2-3 روپۍ خو وي. ګوره د 2,000 خو د دام کېږي. غاجي د فکر کولو ضرورت نشته. که پلستر یې خراب شوی دی سبا به درته مزدوران راواستوم. انشاءالله ټیک ټاک ستا به بس خدای خو دې خیر درکړي یاره مه خرابېږې. هلکه بېلتونه ول دا چاټالی څه شوي دي؟ تا ته وایي کونې که څه بلا در سمه شوې دا غاجي خبره در سره کوي. هلکه به ولې دا چاټالی څه شوي دي؟ غاجي په اصل کې خبره داسې ده چې یو منټ ځکه چې راغله. څوک راغله؟ راځئ جي راځئ. ستاسو انتظار مو رب مو راوله. تلیفون تا کړی؟ جي ما کړی. راځئ راسئ هلکو راسئ. کومه دی هغه پراډي؟ پراډي په اصل کې در هلکه دلته راځه. ماشه راشه دلته راځه. سلام علیکم. څه نومېږي؟ زه رماز خان. محمده دا خو هغه ډاکو نه دی چې په تاڼه کې پوټو پروت دی. ډاکو؟ نه زه ډاکو نه یم. زه خو ټانګه چلوم. ګرفتار یې کړئ. تاڼې ته یې بوځئ. زه د خبره تاسو به تاڼې ته که چیرې ضرورت پېښ شو نو خامخا به راځئ. که ضرورت پېښ شو پر دواړو سترګو به درځو. دغسې دی خدای مسلمان ساتي چې څوک مو حالته درځي. راځئ. غاجي ومولیدئ سني لوی ډاکو هم په ګرفتاره کوي بیا به م نه منې. دا خو م تا راوستلی وو. غاجي خدای ته وګوره چې په تاڼه کې دا بیان ورنه کړې چې دا سیدي والا